به اوس بیا خفوي وایي به د لستوڼي ټوټه یې کمه ده. د افغانستان مشهورې سندرغاړې او د ښځینه حقونو مدافع آریانا سعید په ټولنیزو رسنیو کې خپل تازه عکسونه له مینوالو سره شریک کړي دي. په عکسونو کې هغې د شین او خړ رنګ کالي په تن کړي. دا عکسونه هغې په فیسبوک پاڼه کې خپاره کړي دي چې په 2 ساعتونو کې دننه څه کم 7,000 کسانو خوښ کړي دي او سلګونه کسانو پرې تبصرې کړي دي. له دې عکسونو سره آریانا سعید څه نه دي لیکلي، خو نوموړې اوس په ترکیه کې ده او ښایي چې دا عکسونه یې هم له هماغه ځایه له خپلو مینوالو سره شریک کړي وي. د آریانا سعید په دې عکسونو سلګونه تبصرې شوي دي چې زیاتو خلکو یې د عکسونو ستاینه کړې ده. ځینو کسانو پرې بیا نیوکې هم کړي دي. همداراز د نیګین کرګر په نوم لیکوالې دغه عکسونو ته په خپله تبصره کې لیکلي ملایان به اوس بیا پرې خفوي، وایي به د لستوڼي ټوټه یې کمه ده. د یادولو وړ ده چې پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ آریانا سعید خپل یو پخوانی عکس خپور کړی و او لیکلی یې و چې هغه داسې احساس نه کوي چې ګواکې نن اختر دی، ځکه چې اختر خو به په خپل هیواد کې و. خو هغې لیکلي و چې هیلهمنده ده یو ځل بیا افغانستان خپلواکي او ازادي ترلاسه کوي. قدرمنو لیدونکو، آیا تاسې د آریانا سعید انځورونه لیدلي او که نه؟ په هغې اړه مو تبصره څه ده؟ د موږ سره یې په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.